د انبیاء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 21مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 112 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 89 آیت څخه اوري وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين او زکریا ته کله چې هغه خپل رب ته غږ وکړ چې ای پروردګار ما یوازې مه پرېږده او ډېر غوره وارث خو همدا ته فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين نو موږ د هغه دعا قبول کړه او هغه ته مو یحیی ورکړه او د هغه میرمن مو د هغه لپاره مستعده کړه دغه کسانو د نیکی په چارو کې منډې تړلې کولې او موږ یې له رغبته ویرې سره بللو او زموږ په وړاندې غاړه ایښودونکي وو والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين او هغه نجلۍ چې هغې د خپلې پاکلمنۍ ساتنه کړې وه موږ په هغې کې خپل روح پوکړ او هغه او د هغې زوی مو د ټولې نړۍ لپاره نښانه وګرځوله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون دغه ستاسې امت په حقیقت کې ایکی یو امت دی او زه ستاسې رب یم نو تاسې زما عبادت وکړئ وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون خدا د خلکو قصور دی چې هغوی په خپلو منځو کې خپل دین ټوټې ټوټې کړ د ټولو زمونږ لوري ته راګرځېدل دي فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون نو څوک چې ښه عمل وکړي په داسې حال کې چې هغه مؤمن وي نو د هغه د هلو ځلو بې قدري به ونه شي او موږ هغه لیکو وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون او دا نشي کېدای چې کومه سیمه چې موږ هلاکه کړي وي هغه بیرته راوګرځېدای شي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين تر دې پورې چې کله د یاجوج او ماجوج لاره پرانستله شي او هغوی له هرې هسکې نه په راکوزېدو شي او د حقې وعدې د پوره کېدو وخت رالنډ شي نو په ناڅاپي توګه به د هغو کسانو سترګې ټیغې ټیغې ووځي چې هغوی کافران شوي وو وبه وایه هی زموږ بده بخته موږ د دې شي له لوري په غفلت کې لوېدلي وو بلکې موږ ظالمان إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون بېشکه تاسې ای کافرانو او ستاسې هغه معبودان چې تاسې د هغوی عبادت کوئ د دوزخ د سون مواد یاست هملته ستاسې ورتګ دی لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون که دوی په رښتیا خدایان وای نو هلته یعنې دوزخ ته به نه وتللي اوس د ټولو د تل لپاره هملته اوسېدل دي هلته به هغوی کوکارې وهي او حال به یې دا وي چې په هغه کې به هغوی آواز وانه اورېدلی شي إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. پاتې شول هغه خلک چې د هغو لپاره زموږ له پلوه د ښېګڼې فیصله د مخه شوي وي، نو هغوی به په باوري ډول له دوزخ نه لرې وساتل شي. د هغه د اوره غږ به قدرې هم وانه اوري او هغوی به د تل لپاره د خپلې خوښې شیانو په منځ کې اوسیږي. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هغه د زیاتې ورختایي وخت به هغوی یو بل سره اندېښمن نه کړي او پرېښتو به له هغو سره لاس تر لاسه نیولي وي چې دغه ستاسې همغه ورځ ده چې تاسې سره د هغې وعده کېدله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هغه ورځ چې موږ اسمان داسې ونغاړو لکه چې په دفتر کې پاڼې تاول کیږي. په کوم ډول چې موږ لومړی ځل د هستونې پیل کړی وو، په همغه شان به موږ بیا هغه دوهم ځل تکرار کړو. دا یوه وعده ده پر موږ باندې او موږ ارومرو د دې کار کوونکي یو. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. او په زبور کې موږ له نصیحت نه وروسته لیکلي دي چې د ځمکې وارثان به زموږ غوره بندګان وي. په دې کې یو غټ ابلاغ یعنی خبر دی د عبادت کوونکو لپاره. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اے محمد، مونږ چې ته لېږلی دا په اصل کې د نړیوالو په باب زمونږ رحمت دی. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. دوی ته ووایه ما ته چې کومه وحی راځي هغه دا ده چې ستاسې خدای ایکي یو خدای دی، نو آیا تاسې د اطاعت سرټیټونکي یئ؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. که هغوی مخ واړوي نو ووایه چې ما په څرګنده توګه تاسې خبر کړي یاست. اوس زه په دې نه پوهېږم چې هغه څه چې تاسې سره د هغه وعده کیږي نږدې دی که لرې. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. الله په هغو خبرو هم پوهیږي چې په لوړه غږ ویل کیږي او په هغو هم چې تاسې په پټه کوئ. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. زه خدا فکر کوم چې ښایي دا ځنډېدل ستاسې لپاره یوه فتنه ده او تاسې ته د یوې ټاکلې نیټې پورې د خوندونو اخیستلو فرصت درکول کیږي. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. په پای کې پیغمبر وویل چې ای زما رب په حق سره فیصله وکړه او ای خلکو تاسې چې کومې خبرې جوړوئ د هغو په مقابل کې زموږ مهربان رب زموږ لپاره د مرستې آسره ده.